لیوه د وري په جامو کې په وختونو کې په یو کلي کې یو لیوه ژوند کاوه چې تل به د یوه خوندور ډوډۍ په لټه کې و. هغه یو پلان جوړ کړی و چې وریان ونیسي، خو چوپانانو د هغه کار سخته کړی و او هغه نشو کولی چې رمې ته نږدې شي. هغه چوپانانو زما کار یې سخته کړی دی، زه باید یو ښه پلان جوړ کړم چې وریان ونیسم. یوه شپه لیوه د ګرځېدلو په وخت کې د یو وري پوستکی یې ولیده چې هلته غورځېدلی و. دا کولی شي چې ما وریانو ته نږدې کړي. په بلې ورځ لیوه د وري پوستکی واغوسته او د وریانو په څېر معلومېده او د وریانو رمې ته ولاړ. یو بیچاره وری د یې ولیده او هغه یې تعقیب کړ. آیا تاسو زموږ رمې ته نوي راغلي یاست؟ هو، زه ستاسو رمې ته نوی راغلی یم او غواړم چې ملګري پیدا کړم. سمه ده، خیر راځه چې لوبې وکړو. وری بې خبره له دې چې هغه یو لیوه دی، هغه سره یې لوبې کولې. لیوه هم یو فرصت ته ماتله و چې وری وخوري. لیوه وری یې په سر ووهه او خپل کور ته یې ویوړ او ویې خوړه. هو، خوندور، زما دا پلان ډېر ښه کار یې وکړ. وروسته له هغې لیوه یو بل پلان یې جوړ کړ. هغه وغوښتل چې د چوپان په رمې باندې حمله وکړي او خپل ځان یې یو ځل بیا هم موړ کړي. زه باید یو وری د شپې ډوډۍ لپاره انتخاب کړم. چوپان بې خبره د لیوه له پلان څخه رمې ته ننوته او اولي وری یې انتخاب کړ. هغه لیوه یې واخیسته. وای نه، زه افشا شوم. څه؟ دا یو وری نه دی، دا یو لیوه د وري په پوستکي کې دی. چوپان کله چې لیوه یې ولیده هغه یې ووهه او خپله رمه یې له لیوه څخه وژغورله. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لایک، سبسکرایب او زنګوله ووهئ.